حدیث کا راځي فاطمه رضی الله عنها راغله د الله نبی ته شکایت وکړه د الله نبی یو غلام را دراکه غلام زه خو د کور په دې کارونو ډېر ستړی شو ځکه د کور کارونه مې ډېر دي د الله نبی یو غلام را دراکه یو وینځ را دراکه چې زما په دې کور کې خدمت کړي نبی صلی الله علیه وسلم ورته غلام ورنکړ حدیث کې راځي فامرها بالتسبيح والتكبير والتحميد د الله نبی ورته درې خبرې وکړي فاطمه په غلام باندې سکه د الله تسبیح ډېر وی سبحان الله د الله حمدونه ډېر وی الحمدلله د الله لوی ډېر بیان الله اکبر د دې عملونو د وجه نه به الله ستا په دې بدن کې طاقت پیدا کړي غلام ته به ضرورت به نه راځي الله ستا بدن به قوي کړي د دې ذکر د وجه نه د دغې تسبیحاتو د وجه سبحان الله الحمدلله الله اکبر ستا د زړه به الله را ژوندی الله به تا ته نشته اجرونه د دې عمل د وجه نه درکړي